ملګرو سلامونه، وخت په خیر، هیله ده چې روغ او جوړ به یاستئ. راځئ نن یوې بلې موضوع باندې لږ بحث کوو او غواړو چې په دې باندې هم تاسې پوه شئ. دا ډېره زیاته مهمه ده. څنګه کولی شو چې په خپل فیسبوک آی ډي کې خپل پروفایل لاک کړو یا یې څنګه بیرته انلاک کړو. د دې ګټه څه ده او تاوان یې څه دی؟ راځئ په دواړو باندې لږې خبرې وکړو تر څو سم پوه شو. د فیسبوک استعمالونکي په دوه ډوله دي. یو هغه خلک دي چې نور خلک څاري او غواړي چې خپل معلومات، خپل انځور، خپل لیکل له نورو سره رسنیز نه کړي، یا هم غواړي چې داسې خلکو سره رسنیز یا خپاره کړي چې هغه یې نږدې ملګري، خپلوان یا پیژندګلوي خلک وي او په نورو خلکو خپل تصویران ونه ویني، خپلې لیکنې، یوازې غواړي چې محدود خلک دا وویني. نو د هغو خلکو لپاره خپل پروفایل لاک کول ضروري دي. بل داسې خلک دي چې هغوی غواړي چې خپلې لیکنې تر نورو خلکو ورسیږي، نور خلک یې وګوري، خلک ترې فایده واخلي، غواړي چې دوی مشهور هم شي او په دې سره له نورو خلکو سره ارتباطات هم جوړ کړي او همدارنګه نورو خلکو ته یې خیر هم ورسیږي، معلوماتي ویډیوګانې خپروي، پوسټونه کوي، همدارنګه نور جالب معلومات او که هر ډول معلومات خپروي. نو د هغو لپاره اړین او ضروري دا ده چې خپل پروفایل انلاک کړي، لکه دا څنګه چې زما پروفایل دی. او هغه خلک چې غواړي خپل معلومات پټ وساتي، د هغوی لپاره طریقه درته ښایم چې څنګه خپل پروفایل لاک کړي. بیا څوک نشي کولی چې ستاسې آی ډي ته دننه شي، ستاسې تصویر کاپي کړي یا ستاسې تصویر له نږدې وګوري یا ستاسو نور معلومات وګوري. یوازې ستاسې آی ډي پروفایل باندې کلیک کولی شي، خو نه کور فوټو لیدلی شي او نه ستاسې پروفایل تصویر کتلی شي، نور معلومات خو پرېږده. راځو تاسو دلته وینئ لاک پروفایل لیکلی دی، دا به ووهئ. لاک یور پروفایل دا اپشن به ووهئ. یو لاکډ یور پروفایل، تاسې خپل پروفایل لاک. اوس چې زما آی ډي ته څوک راځي نشي کولی چې زما په تصویر کلیک وکړي، هغه که د پروفایل هغه وي که د کور فوټو هغه وي او نور دا ښکته پوسټونه چې تاسو کوم ګورئ دا هم نشي لیدلی. یوازې هغه کسان یې کولی شي چې ما له ځان سره ملګري کړي وي، فالورز او عام خلک چې کوم زموږ آی ډي سرچ کوي هغوی نشي کولی چې زموږ آی ډي ته لاړ شي. اوس څنګه کولی شو چې بیرته دا انلاک کړو؟ په خپل پروفایل کې به په دې 3 ډاټس باندې کلیک وکړئ. دلته لیکلي دي انلاک پروفایل، هغه به انلاک کړئ. دلته په دې اپشن به کلیک وکړئ، انلاک یور پروفایل. دا دی بیرته زموږ پروفایل انلاک شو. اوس کولی شي څومره خلک چې زموږ آی ډي سرچ کړي همداسې کوم پوسټ زموږ فاریو ته لاړ شي، زموږ پروفایل کتلی شي، زموږ کور فوټو کتلی شي، همدارنګه زموږ د ټولې آی ډي نه لیدنه کولی شي، زموږ پوسټونه ورته مخې ته ورتللی شي. نو په کل کې اخري کې دا خبره وکړو، هغه کسان چې خپل معلومات او خپل انځورونه غواړي پټ وساتي هغوی د خپل پروفایلونه لاک کړي، او هغه خلک چې غواړي خپل معلومات، ویډیوګانې، پوسټونه، انځورونه یې نورو خلکو ته ورسیږي هغوی د خپل پروفایلونه انلاک کړي. زه زیاتره ملګري ګورم چې ډېر ښه پوسټونه کوي، لیکنې کوي، ښکلې معلوماتي ویډیوګانې نشر کوي، خو خپل پروفایلونه یې لاک کړي وي. دا د دوی لپاره هیڅ فایده او ګټه نه کوي، بلکې هغه محدودو خلکو ته به رسیږي کوم چې ده ځان سره ملګري کړي دي. نو دوی ته پکار ده چې خپل پروفایلونه دغسې انلاک کړي او تر څو یې پوسټونه ټولو خلکو ته ورسیږي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. ډېره زیاته مننه.